غاړه کې ځینې داسې توري راځي چې ایکړ یوه معنا نه لري. تر دغه لوړه ما یو غاړه در لیکلې ده، تاسې وګورئ. دنده 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 لیلا اتڼ کوي راغلګې ننده ښه پر مځکه یې درزا ده. دا درزا ده که نه، اتڼ ښه په خرپ شروع دی. په اسمان کې د خاورو مرغسن ده. ګوره ته چې مځکه له پښې وهې، پښې له مځکې وهې، په زوره په زوره مځکه ټکوې، نو دوړه کېږي که نه کېږي؟ دا دوړه چې په اتڼ ډېر تیز سونې پرته ولاړ شي. دغه نرۍ خاره نرۍ ګړز ته هم زموږ خلکو مرغسن ویلې ده. ښه په اسمان کې دونې دوړه ده، دونې خوب دی، دا چې اوریځ جوړه سوې ده، دا د لیلا له وجدا راغلی ده، یو مسجد ده، یو بد حال دی. ښه نو د خپلې محبوبه صفت یې هم وکړي. د اتڼ توری هم در راړی، مرغسن هم پکې رالی، او د دې غاړې هم درې مصري دي، خو د اوله مصره چې ده دا یې له رکه مجبورۍ ورسره اچولې ده. ښه دنده 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 دا یې کړه څه معنا لري؟ یو معنا یې نشته. لیکن دی خپل وزن برابروي، دی خپل ریدم برابروي، د ټیمپو دپاره د دا مصره هم ورسره اچولې، دا یې هم څلور کړې ده. اوس ګورئ دنده 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 لیلا اتڼ وهي یا لیلا اتڼ کوي راغلګي ننده پر مځکه یې درزا ده، په اسمان کې یې د خاورو مرغسن ده. څونې اسانه غاړه ده، هر اتڼ کې کېږي. ښه توره توت د ماته څه شاخونه، دا بیا درې مصرې دي، لیکن زموږ خلک څنګه وایي؟ توره توت د ماته وی وی توره توت د ماته څه شاخو، درته ده دوه وارې ووایي. ښه نو د دې دا مطلب دی چې د درو مصرو گنجایش د اتڼ په وینا کې نشته، په جوړښت کې شته، خو چې کله یې وایي هغه هم څلور کوي، څلور تې اړي جوړه ورسره پیدا کوي د بلې خوا. زه در خطای نستم شالیلا تر کې جوړ کړي دي ځایونه، شالیلا دغه ځایونه جوړ کړي، وخېزه کښته سه وخېزه کښته سه. نو دارنګه زموږ د اتڼ د غاړو دغه جوړښت دی دا ډېر خوندور دی. دا په ګروپونو کې جوړیږي. وشپانه یې کړه د نابودې خونده واخیسته یې له نړه، نړ خو به نو پزه نه او دا که زه خطا نه وم دا غاړه جوړه کړې وه وزیر محمد سوالي د بوري اوسېدونکی وی مشهوره شاعر و، دغه جوړه کړې ده. وایي وشپانه یې کړه د نابودې خونده واخیسته یې له نړه، نړه داسې مات سې لکه ماته چې د زما د زړګي دړه، داسې زړه دوه ځایه سې نړ ته وایي. وشپانه خو نو ګرده ورځ نړ وایي، خوند یې اخیستی، باید چا کې چورت نه وایي. نو زموږ شاعر ورته کتلي دي، دی خو ښه خوند کې اخیستی دي. نو وایي وشپانه یې کړه د نابودې خونده واخیسته یې له نړه، نابوده معنا دنیا، یوه فایده یې نسته. ښه نو نړه داسې مات سې لکه ماته چې ده زما د زړګي دړه، دړه خو نو پزه نه، پیس په انګریزي کې ورته ټوکړه، هندوانه زله دړه که موږ وایو که نه وایو. نو دوې خوا ځینې جوړول. نو دغه دړه چې ده دغه دی وایي زما زړګی داسې مات دی، دړه یې کړې ده. نو د نړ ته وایي تا دم خدای دغه یې مات کړي، ته هم دړه وکړي. په موږ د څه حال جوړ کړی دي تاسو به لیدلي، پخوا به خلکو بانسریانې ولې ډېر خلک به په شپه ورته ناست وو. ښه نړۍ بې وایي ګرده شپه به خلک ورته نه، د دې خپل شوق دا هم د کلچر یو برخه ده، دا هم ستا د تاریخ د خوندي کولو لاره ده. نو زما په خپله د اتڼ په غاړو کې ډېر چورت بند دی، داسې غني مځکه لرو چې بس لږ خاشه کار په ولرو بیا موږ ته ډېر فصل راکوي، دا د تاریخ فصل راکوي، دا د کلتور فصل راکوي، دا د ژبې د لغتونو فصل راکوي، بس ډېر لږ کار ورته سوی دی. دومره غاړې دي، دومره ډېرې دي چې د یوه سړي سل غاړې زده دي. او موږ نو کله پر ګرځېدو یو دوه درې کتابونه کشني کشني کتابونه دا راټول سوي دي، نورې د غیب پرتې دي. نو زما دا زړه غواړي چې زموږ څېړونکي راولاړ سي، زموږ د اتڼ تاریخ او د اتڼ غاړې راټولې کړي. دوی دغه څه غاړې راټولې کړي، تاریخ په خپله لاغه راوځي. دوی دغه څه په تاریخ کار نه لري، دوی د ماته یو 2-3 غاړې راچاپ کړي، پیدا دي کې ټولې دي کې چاپ دي، بس خپل نوم د پر کتاب برسره هم ولیکي. دا به د ټول عمر دپاره د ټول نسل دپاره پر قوم باندې احسان وي چې یاره یو شی ختمېدی، سپین سري سپین ږیري دا مړه کېدل، د ډېرو غاړو دغه محافظانو ما ټایپ ورته ونیوئ، کیسټ مو ورته ونیوئ، موبایل مو ورته ونیوئ، ګردې مو ریکارډ کړي، بل ورځ مو ولیکلې، نو دا به محفوظ هم سي او زموږ به دا خوا دومره غني سي چې ډېر خوند به کوي. د دغه معنوي اړخونو باندې به یوه بله ناسته کوو چې په غاړو کې دننه څه بلایي راغلي دي. ښه نو مقصد مه دا دی چې هم د جوړښت له لارې ښایسته دی، هم د پښتنو د یووالي له لارې ښایسته رنګ دی، هم ته وګوره سړی اتڼ ګر سره د خوشحالۍ شی دی.
تاسو به نه لیدلی چې سړی د مړي خلک دا اتڼ کوي. نو اتڼ سره تړلې خوشحالي ده. نو چې خوشحالي ورسره تړلې ده، نو په خوشحالي کې دننه ته د څو نشانو اظهار کوې، ته څو خبرې کوې. ښه په اتڼ کې دننه ستا وایو چاته خوا بده ده، هغه خوابدی هغه ګیله هم په غاړه کې کوي. زه بیا ته وګورم چې شنکۍ کوترې تلې د ښار پر لوري، سوال یې راته وکړي لونګ راړه د پټکي په پلو پوري، دارنګه یو غاړه ده ښه تلم د ښار پر لوري، چټه ناسته د یاغي انځر په سوري. ښه سوال یې راته وکړي لونګ راړه د پټکي په پلو. پخوا به دا روایت و که څوړي خو نه وې، لفافې نه وې، تیلیانې نه وې، نو پټکای دی لونګۍ ده دا بیا تړلی و، له بازار چې بیا شی راتلی حیا د پټکي په څاک پورې بیا شی تړلی و، ګنډه بیا ورکړو. لونګ راړه د پټکي په پلو پورې، څنګه غاړه دا شی کې محفوظه دی که نه دی؟ یعنې سړی به پټکی هم په سر و، دلته بیا په کونج کې یو څه شیان هم ورچولي وو، په کالو یې جیبونه نه جوړېدل، نو دا شی بیا په لونګۍ یا په ټیکري په کونج په ساک پورې وتاړئ راوابېخستی. ګوره وایي چټه ناسته د یاغي هم په انځر په سوري. زما محبوبه چې ده یو داسې انځر ولاړ دی په کلي کې، یاغي ودښته وایي دار چا دی، خاوند یې نه دی معلوم، خیراتي درخته. نو د یاغي انځر په سوري باندې چټه ناسته وه، زه بازار ته روان وم، دې راټول تعلم بازار له ځې لا خوا به یې څه لونګ نه در سره راړې. نو څنګه خبره ده؟ دا شینکۍ کوترې دا د علامتونو ژبه چې پکښې ده، یعنې زه بیا ته وګورم چې شینکۍ کوترې تلې د ښار پر لوري. شینکۍ کوترې هیله 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 پر اورمي ماښام راوختې سهیله، یعنې پر اورمي ماښام چې سهیل راوخیږي دا به زه بله ورځ درښیم چې په دې کې څه شوي د ستورو په حواله به د پښتنو علم در سره شریک کړم. ښه اوله وار چې راوخیږي په ماښام باندې، نو دا په مځکه کې چې کومه میوه وي په درختو کې وي هر څه چې وي دا خواږه سي، ګازره خوږه سي، مولۍ خوږه سي، بادرنګ خوږ سي، انار خوږ سي، تریو انار بیا خوږ سي، دا په سویل کې دي. ګورئ هیله 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 پر اورمي ماښام راوختې سویل. دلته بیا اوله مصره چې ده هسې بس د ضرورت له جوره جوړه کړې ده. پرون لا را سره وې نن به چیرې یې د شنو کوترو سیله. شنې کوترې څه معنا؟ نجونه ښیي، لیلاوې ښیي. دا ډېر خلک بیا کډې کوي چې سویل وخیږي په خراسان کې، زموږ خلک پراته وي په کاکړ خراسان کې، بیا خلک کډې راکوي، یخ شروع سي، نو دا د غاړه په خپله درښي. سړی وایي پرون خو لا ښې لیلاګانې ډېرې وې، نن چې سویل ختلی دی بس کډې بار سوی، یخ شروع سو، نن به چیرې د شنو کوترو سیله. علامتي ژبه یې وګورئ، کوترې وایي نجونو ته، نو دا رنګ هم په غاړو کې، او دا انپړه خلک جوړوي، نالوستي خلک یې جوړوي. دومره ښایسته تاریخ پکښې دی چې موږ به یې څو ناستې پر کوو، لږ به نور سره وشنو. نو که چیرې د اتڼ د غاړو موږ سمه زیرمه خوندي کړه یا سمه زیرمه مو وکړه، دا به زموږ د راروانو نسلونو چې لږ په ژبه او نسل پوهېږي هغه به بیا دعاګانې راته کوي. هر چا چې زموږ تاریخ څېړلی بس صرف د زموږ د اتڼ غاړې وایي، دومره شیان به پکښې وي. د ښځو هم د غال دی، یو خبره له مایره سوه، یعنې نران د باندې اتڼ کېږي چې دننه اتڼ کوي په کلا کې، نو د ښځو هم غاړې جوړېږي. ښځو بیا تر موږ نه ډېره سیالي یو بل سره، یو بل ته په خبرو خبرو کې دای کاږه کاږه ګایونه کوي، نو کاږه ګایونه په غاړو کې هم کوي. موږ سړي دی میلمه پاله دي، ستاسې سړي کله میلمانه کول، بس بله بیا یز موږ میلمه پاله دي، ستی غه څپر ستی کله میلمه وي، نو دا په غاړو کې راغلي دي خبرې، دا یو بل ته کوي. نو ښځې هم جوړوي، نرې هم جوړوي، کوچني هم جوړوي، زاړه هم جوړوي، دا نه معلومیږي. ډېرې غاړې به داسې دروښي چې دا د نر دي، ډېرې غاړې به داسې دروښي دا د ښځې دي، ډېرې غاړې داسې دي چې نه نر معلومیږي نه ښځه معلومیږي، ښه داسې معلومیږي چې دا په ګروپونو جوړې سوي دي. نو د جوړښت له لارې به بله ورځ پر وغږېږو. که چیرې تاسو د اتڼ په اړه یا د اتڼ د غاړو په اړه یو پوښتنه لرئ وایه کاست، یا ما درته د نورو خلکو جلا دی، له ډوله سره اتڼ کوي یا ماتم کوي، هغه د دوی خپل کلچر دی، زموږ نه دی، زموږ خلک دا کار نه کوي. بله پوښتنه؟ یو فرق یې نشته، یو شی دی نوم یې بدل دی. زموږ خلک امۍ ورته یایي، ځینې خلک اتڼ ورته وایي، د بوري خلک امۍ لولي، ښه په کلاس پلا کې اتڼ لولي، ښه. بله پوښتنه نسته؟ ارشده یوه پوښتنه نسته؟